تصور وکړئ تاسو او زه یو ځای یو او زموږ سترګې په فضا باندې دي. راځئ چې په یوه داسې فضایي بېړۍ کې ننوځو چې موږ ته د وخت او ځای له حدونو څخه بهر لاره ښکاره کوي. که تاسو غواړئ چې د فضا په حیرانوونکو نړۍ کې سفر وکړئ، راځئ چې خپل سفر پیل کړو. خو فعلا د بیرته راستنېدو فکر اوس مه کوئ. آیا آماده یاست؟ په دې سفر کې موږ له ځمکې څخه شروع کوو، بیا د لمر او سپوږمۍ په لور روانېږو او د هغو ځایونو په لور چې یوازې زموږ تصور ته د لاسرسۍ لاره لري. نو راځئ د خپلې چټکې فضایي بېړۍ کې کلک کښېنو، ځکه چې فضا زموږ انتظار کوي. زموږ سفر د ځمکې له سطحې څخه پیل شو. که څه هم دا یوازې د ځمکې له سطحې پورته کول دي، خو موږ داسې ځای ته ځو چې موږ د دې ځای حدود نشو لیدلی. راځئ چې موږ خپله بېړۍ د سپوږمۍ په لور روانه کړو. او که څه هم سپوږمۍ زموږ لپاره یوه نږدې نقطه ده، خو په فضا کې داسې څه شته چې موږ سترګې په اسانه نشي لیدلی. د ځمکې څخه سپوږمۍ ته د سفر فاصله یوازې 3,04,400 کیلومتره ده، مګر په فضا کې هر شی د هغې په اندازه پراخه دي. راځئ چې یو څو دقیقې سپوږمۍ سطحې ته وګورو. که څه هم سپوږمۍ له ځمکې سره نږدې ده، هغې ته یوازې د پاتې کېدو یا ځغاستې کولو لپاره څه فرصت نه لرو. یوازې د هغې کټونو او د هغې له لارې تېرېدونکي میټلونو څخه د ورځې نیمایي ته وګورو. دلته سپوږمۍ یوه چمبه ښکاري، یوه ډېره پرته له ژوند څخه ځمکه چې د انسانانو د هیلو پرته یوازې یوه غوړه شوې تیاره ده. اوس خپل سفر یو پړاو نور هم مخکې وړو. د سپوږمۍ څخه موږ اوس د لمر په لور روان یو. موږ پوهیږو چې لمر له ځمکې څخه 150 میلیونه کیلومترې لرې دی، چې دې لرې ځای ته رسېدل یو لوی چلنج دی. دلته کله چې موږ د لمر ته نږدې ورسېږو، زموږ د بېړۍ سره رڼا او ګرمي زموږ سترګو ته د ژوند هره لحظه ښیي. که تاسو د لمر رڼا ته نږدې وکتل، تاسو به یوه ټوټه د حرارت لرونکي ځای وګورئ چې هره ثانیه 4,10,000 ټنه مواد خپروي. د لمر په لور د دې سفر یوه خوځنده کیسه ده. اوس زموږ بېړۍ د مریخ لور ته روانه ده چې د ځمکې نه 224 میلیونه کیلومتره لرې ده. مریخ لکه د ځمکې دویمه سیاره په ورته ډول ښکاري، خو د هغې هوا بې له ژونده نه ده. کله چې موږ دې سیارې ته ورسېږو، د هغې د سطحې پراخه صحراوې او ډنډونه موږ ته د حیرانتیا یو بل ټکي ته لارښوونه کوي. د دې ځای سطحه غښتلې او غرونه او لوی سیلابونه لري چې په هره برخه کې ژورې څېړنې ته اړتیا لري. اوس زموږ بېړۍ د زحل په لور روانه ده. زحل د ځمکې نه 1.4 میلیارده کیلومتره لرې دی. د دې سیارې ځانګړتیا د هغې د ښایسته حلقو څخه دی. زحل داسې یوه سیاره ده چې لکه یو جادويي ځای دی. زموږ د کښتۍ له نافې سرعت سره موږ د زحل حلقې د دوی لمر رڼا کې ځلانده لویو یخونو او منرالونو ډنډونه لیدلي. زحل په فضا کې له یو ځای څخه بل ځای ته د تلل په هغه حیرانوونکي ډول چې د دې سیارې رنګونه د سترګو وړ دي. زموږ بېړۍ د دې تر ټولو لرې ځایونو ته روانه ده، تر څو موږ پوه شو چې د فضا پراخوالی څومره زیاته دی. اوس که موږ یوه لاره په فضا کې پیدا کړو، دا باید د هغو کشفیاتو لپاره وي چې موږ یې نه پوهیږو.
او که تاسو د فضا رازونو ته لاره پیدا کړي. دا زموږ د پوښتنو ځواب دی. هیله ده چې د دې سفر څخه خوند واخلئ او په راتلونکي کې به موږ سره بیا د فضا په زړه پورې ځایونو کې سفر وکړو.